بین الافغاني غونډې لپاره چمتووالی. سرچینې وایي جرمني چارواکو په دې اړه له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې کړي. باګرام ته د ولسمشر غني پر تګ غبرګونونه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي باګرام ته د ولسمشر غني تګ ټولو افغانانو ته سپکاوی دی. از نظر احساس ملیگرایی که باید ما برای آقای حامد کرزی یک تقدیرنامه، یک لوح تقدیر باید داده شود. آقای کرزی زمانی که اوباما آمد به باګرام خواستش نرفت. او د عراق د صدر اعظم د استعفا ژمنه هم کار ونه کړ. عراق کې اوس هم د حکومت خلاف اعتراضونه دوام لري. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1492 هجري لمریز کال د لیندۍ نهمه او د 2019 میلادي کال د نوامبر 13مه نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د بیجینګ بین الافغاني غونډې له ناکامۍ وروسته اوس جرمني غواړي دارنګه یوه غونډه په برلین کې جوړه کړي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پتسل د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د برلین پر غونډې خبرې کړي او له افغان حکومت او سیاسي مشرانو سره د لیدو کاتو لپاره کابل ته راځي. جرمني دا غونډه د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته جوړوي او د دې هیواد برګهاف بنسټ پکې تسهیلاتي رول لري. برګهاف د دوحې له بین الافغاني غونډې مخکې د سولې عالي شورا په دفتر کې د دې ناستې ګډون کوونکو او په اندونیزیا کې د علماو کنفرانس غړو ته د روزنې ورکولو مسؤلیت پر غاړه درلود. د چین د بیجینګ بین الافغاني ناستې له ناکامۍ سره هممهاله جرمني غواړي چې دغسې یوه غونډه د دغې هېواد په برلین ښار کې جوړه کړي. د بیجینګ ناستې په اړه ویل کېږي چې امریکایان او اروپایان یې مخالفو او افغان حکومت هم غوښتل په خپل انحصار کې راولي، خو طالبانو د حکومت لخوا د ګډون کوونکو وړاندې کېدونکي لیستونه نه منل. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې جرمني غواړي دغه ناسته د امریکا د متحدو ایالتونو په مرسته جوړه کړي. جرمني د امریکا په مرسته غواړي په برلین کې یو بین الافغاني مجلس جوړ کړي. د جرمني بورګهاف فاونډیشن د دغې ناستې په تنظیم کې نقش لري. د موسسې د دوحې له بین الافغاني ناستې مخکې د سولې عالي شورا په دفتر کې د نوموړې ناستې ګډون کوونکو ته روزنه ورکړې وه. سرچینه وایي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي څو ورځې وړاندې د برلین بین الافغاني ډیالوګ په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره کتلي او وروسته له افغان حکومت او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راځي. د بیجینګ بین الافغاني ناسته چې ټاکل شوې وه د نوامبر میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، له 2 ځله ځنډېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې له ناکامۍ سره مخ شوې ده. ویل کېږي د دې ناستې په ناکامۍ کې متحدو ایالتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو رول درلود. امریکایان او اروپایان د بیجینګ ناستې مخالف وو. افغان حکومت هم غوښتل د بیجینګ بین الافغاني مجلس انحصار په خپل لاس کې واخلي. حال دا چې طالبانو د حکومت لخوا جوړ شوي لیستونه نه منل. دغه دلایل د دې باعث شول چې بیجینګ ناسته تر ننه ترسره نشي. په جرمني کې د بین الافغاني ډایالوګ ناستې د جوړېدو خبر داسې مهال ده چې تازه متحدو ایالتونو او طالبانو په دوحه کې غیر رسمي خبرې پیل کړي او په لومړي سر کې د تاوتریخوالي پر کمولو توافق کړی چې د پلیتابه لومړنۍ مشخصه سیمه د زابل ولایت شاجوی ولسوالي ده. بلخوا ولسي جرګه وایي باګرام ته د ولسمشر غني احضارېدل ټولو افغانانو ته سپکاوی دی. د ولسي جرګې غړي باګرام ته د ټرمپ لیدو لپاره د ولسمشر غني پر تګ سخت غبرګون ښیي او وایي ولسمشر غني باید د باګرام پر ځای په ارګ کې له ټرمپ سره لیدلی وای. وکیلان وایي په 2019 میلادي کال کې د اوباما د سفر پر مهال باګرام ته د نه ورتګ له امله باید د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ته افتخاري مډال ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ د راتګ د پایلو په اړه هیلهمندي ښیي او وایي ښایي چې وسله وال طالبان د سولې خبرو اترو اوربند ته حاضر شي.
افغانستان ته د متحده ایالاتو ولسمشر سفر او بګرام هوایي اډې ته د نوموړي لیدو لپاره د ولسمشر غني په ورتګ غبرګونونه زیات شوي دي. د ولسي جرګې غړي بګرام ته د ولسمشر غني د سفر په غبرګون کې وایي چې د امریکا ولسمشر باید د بګرام پر ځای ارګ ته د ولسمشر غني لیدلو ته راغلی وای او ولسمشر غني بګرام ته په ورتګ سره ټولو افغانانو ته سپکاوی وکړ. وکیلان وایي چې په 2010 کال کې حامد کرزي بګرام کې د اوباما لیدنه رد کړې وه او باید د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته افتخاري مډال ورکړل شي. آقای ترامپ به بگرام آمد، رئیس جمهور افغانستان را احضار کرد به بگرام و در اونجا همراهشان دیدن. ایجاب میکند از نظر احساس ملیگرایی که باید ما برای آقای حامد کرزی یک تقدیرنامه، یک لوح تقدیر باید داده شود. آقای کرزی زمانی که اوباما آمد به بگرام خواستش نرفت. 15 کال د ریاست جمهوریت کې 15 خیانت دي په دې وطن کې کړي دي. 15 خیانت ستا په وخت اغزن تار تیر سو پر ډیرون کرشبانی، ستا په وخت تورخم پر رسمي سرحد و پیژند سو، ستا په وخت 15,000 عسكر تا اقرار کوي شهیدان شوي دي. څو به ملکی خلک شهیدان شوي. ستا په وخت بودیجه چور سول، کود 91 کود 92 چی ټول چور سول. د ولسي جرګې غړي او رئیس افغانستان ته د ټرمپ سفر د سولې په نیت بولي او وایي چې ټرمپ په دې سفر سره دا پیغام واضح کړ چې طالبان د سولې خبرو او اوربند ته حاضرېږي. د ولسي جرګې رئیس وایي چې په مذاکراتو کې له پرمختګ سره هممهاله به طالبان اوربند وکړي. البته سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبان و طالبان آتش بس را منیس یک پیشرفت خواهند پذیرفت. افغانستان باید آماده گفتگو و مذاکره باشد. تا زمانی که صلح در افغانستان عملی نشود همکاری و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت. پرون د افغانستان ته د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ راغلی و چې دغه د راتګ موږ پر یو نیک پال باندې نیسو. د په خپلو خبرو کې یو ځل بیا هم د طالبانو آمادګي و صلح ته. د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډه کې وکیلانو همدارس د 10 سلنه مخابراتي مالیې په تړاو وویل چې له دغو پیسو 15 میلیارډ افغانۍ تازه د افغانستان له ملي بانک څخه مالیې وزارت ته انتقال شوي چې د حکومت له لوري پکې د اختلاس امکان موجود دی. 15 میلیارډ افغانۍ وزارت مالیې ته انتقال شوي دي. وزارت مالیې څخه چې کوم پیسې تللي دي خو تاسو پوهېږئ چې په 29 کال کې چیرې ولاړلې. اوس 15 میلیارډ افغانۍ وزارت مالیې ته راغلي دي او هغه مصرفېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده. هغه څوک چې په مالي مسایلو پوهېږي، یار صاحب، عثماني صاحب، محسني، هغه څوک چې په دې شیانو پوهېږي، دا ډېره مهمه موضوع ده او دا پیسې ډېرې غیر قانوني انتقال شوي دي. 15 میلیارډ افغانۍ دي. د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال وکیلان یو ځل بیا له ټاکنیزو کمیسیونونو وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې اعلان کړي او د افغانستان بحراني وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د لومړنیو قسمي پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د هیواد د هغو 22 ولایتونو پر اساس د ابتدایي قسمي پایلو د اعلان په تړاو خپله پرېکړه وکړي چې د رایو تفتیش او بیا شمېرنې پکې بشپړې شوي. په کمیسیون کې د دولت ساز ټیم ناظران هم وایي کمیسیون د ژر تر ژره د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د ملي شورا غړي وایي د خلکو اعتراضونو ته په پاملرنې سره د کمیسیون خپلې چارې ترسره کړې دي. د 300 زره رایو د ابطال په تړاو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له غوښتنو او اعتراضونو سره هممهاله ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د ابتدایي او قسمي پایلو د اعلان په تړاو د خپل چمتووالي خبره کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي وایي چې د یکشنبې په ورځ به تصمیم ونیسي چې د هغو 22 ولایتونو چې د بیا شمېرنې بهیر بشپړ شوی ابتدایي او قسمي نتایج اعلان کړي. کمیسیون وایي سوله ییز مدني حرکتونه د خلکو حق دی او دوی به د ټاکنو لومړنۍ پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنسټ اعلان کړي. کار 27 ولایت همراه ما نظر به هدایت کمیسیون از طرف دارالانشا امیدوار هستیم که امروز تا شام شریک شود و کمیسیون تصامیم خود را در این مورد
بگیره و بعدا ما فردا باز تصامیمی که به ارتباط اعلان نتیجه است با مردم افغانستان شریک میکنیم. له دې سره هم مهال په کمیسیون کې د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت ساز ټاکنیز ټیم ناظران بیا له ټاکنو کمیسیون څخه هر څه ژر د ابتدایي پیلو د اعلان غوښتنه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید پایلې په عموما کې د خپل داخلي طرزالعمل پر اساس باندې باید دوی اعلان کړي. دوی کولی شي مخکې د دې نه چې دغه اووه ولایتونه بیا شمېرنې ته لاړ شي، دوی باید لومړی پایلې اعلان کړي. د هغې نه وروسته چې کوم ټاکنیز ټیمونه شکایتونه لري دوی کولی شي خپل شکایتونه د شکایتو کمیسیون سره ثبت کړي. کمیسیون داسې مهال د 20 ولایتونو د قسمي او ابتدایي پایلو د اعلان خبره کوي چې لا هم د اعتراضونو له امله د افغانستان په 7 ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون سیمهییز دفترونه تړلي پاتې دي او په یادو ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر نه دی پیل شوی. د ټاکنو قانون له مخې که په یوه محل کې هم د رایو د بیا شمېرنې بهیر نه وي بشپړ شوی، د قانون له مخې ابتدایي پایلې نشي اعلانېدلی. اعتراضات دیروز ثبات و همگرایی در برابر تصامیم کمیسیون انتخابات باید برای همه ما یک زنگ خطر جدی باشد. اعتراض و حرکت‌های مدنی از بنیادی ترین حقوق شهروندی است و باید مطالبات مشروع مردم جدی گرفته شود. اما دوام زور آزمایی خیابانی به نفع هیچ کس نیست و کمیسیون‌های انتخاباتی باید با شفافیت اطمینان دهد که اهل خیانت در آرای مردم نیستند. اعتبار کمیسیون محترم انتخابات خدشه‌دار شده. ما باز هم به کمیسیون محترم انتخابات باور داریم، اما سر کمیسیون شکایات انتخاباتی صدا میزنیم که شما توجه بکنین، راهی را انتخاب بکنین مطابق با لوایح و طرزالعمل‌ها که خدای ناخواسته یک بار دیگه ما به سرنوشت گذشته دچار نشیم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د یکشنبې په ورځ د ابتدایي او قسمي نتایجو د اعلان په اړه د تصمیم نیونې خبره کوي چې د جمعې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کمیسیون کې د درغلیو په اړه سوله ییز لاریون وکړ. وسلوال طالبان له امریکا متحد ایالاتونو سره د سولې توافقنامې تر لاسلیک وروسته اوربند کوي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي طالبان د سولې ټینګښت او اوربند ته لیوالتیا لري، خو اوربند به د سولې توافقنامې تر لاسلیک وروسته پلی شي. ډونالډ ټرمپ بګرام ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې وسلوالو طالبانو مخکې اوربند رد کړی و، خو اوس اوربند ته چمتو دي. شنونکي وایي د ټرمپ لخوا د اوربند غوښتنه د امریکا په دریځ کې یو نوی بدلون دی او د چارې د سولې وسلوالو طالبانو په تړاو د امریکا پالیسي مبهمه کړې ده. په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا د اوربند مسلې د سولې او طالبانو په تړاو د امریکا پالیسي سردرګمه کړې ده. ټرمپ په بګرام هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې ویل چې طالبانو مخکې اوربند ته غاړه نه ایښوده، خو اوس دی باوري دی چې طالبان اوربند غواړي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې او شنونکي په دې باور دي چې طالبان له توافقنامې وړاندې اوربند ته غاړه نه ږدي او په قطر کې له امریکایي مرکچیانو سره د وروستیو غیر رسمي خبرو په ترڅ کې له اوربند نه انکار کړی. کابل نیوز ته یو شمېر سرچینو ویل چې طالبانو او امریکایي مرکچیانو د دوحې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي پر کمولو توافق کړی چې د زابل شاجوی ولسوالۍ پکې د لومړنۍ سیمې په توګه په نښه شوې. خو دا د بشپړ اوربند په معنا نه ده، اما دا چاره د هغه اوربند پر لور ګام اخیستل دي چې د توافقنامې له لاسلیک کېدو سره به عملي کیږي. د اوربند مسله هم مطرح کړه، خو طالبانو غبرګون دا دی چې اوربند به پس د دې نه چې هوکړلي کې امضا شي بیا به اوربند اعلانېږي. هلته انتخابات په 2020 کال کې کیږي، نو دغه تړون په داسې یو وخت کې وشي چې انتخابات ته له کم وخت پاتې تر څو ټرمپ له دغه تړونه د ځان په ګټه په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي. امریکایي شنونکي هم په بګرام هوایي ډګر کې د اوربند په اړه د ټرمپ څرګندونې له طالبانو سره په سوله کې د امریکا په دریځ کې نوی تغییر ګڼي او وایي دا له طالبانو نه په داسې حال کې د یو بل امتیاز غوښتل دي چې پر دې ډلې واشنګټن د نفوذ او فشار کمې وسیلې په لاس کې لري. په خوست ولایت کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ 6 غړي وژل شوي دي. د نوموړي ولایت د کوچیانو د ځایي شورا رئیس وایي دغه پیښه وړمه شپه په علي شیر ولسوالۍ کې شوې چې پکې د یو ماشوم په ګډون 6 کسان وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې پیښه په داسې حال کې شوې چې د یوې کورنۍ غړي په روغتون کې د ماشوم له زیږون وروسته بیرته خپل کور ته پر لار وله چې بې پیلوټ الوتکې ورباندې برید کړی.
د هغه په خبره په پیښه کې 3 ښځې 2 سړي او یو نوی زیږېدلی ماشوم وژل شوي دي. د خوست امنیه قمانداني د هوایي برید پخلی کړی وایي نور جزئیات په اړه نه دي ورکړي. بلخوا په کابل کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر بیا ویلي چې په دې پیښه کې 3 وسلوال طالبان وژلي دي، خو د وسلوالو طالبانو ویان بیا د خپلو ملګرو وژل کېدل رد کړي او زیاته کړې ده چې په دې برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. ناټو وایي د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کوي. د ناټو منشي ینس سټالټنبرګ چې یوې خبري ناستې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې ناټو د سولې بهیر تر څار لاندې لري او د متحدو ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له بیا پیل هرکلی کوي. نوموړی همداراز وایي په افغانستان کې د ناټو اوسنی ماموریت د دې لپاره دی څو افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي او وسلوال طالبان باید د سولې له فرصت نه په استفادې د مذاکرې میز ته کیني او سوله وکړي. هغه افغانستان ته د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویلي چې طالبانو ته باید دا پیغام ورسول شي چې د سولې له خبرو بله لار نه لري. نوموړی همداراز وایي په افغانستان کې داعش ډله له ماتې سره مخ شوې او د دوی به اجازه ورنه کړي چې یو ور بیا سر راپورته کړي او هلته خلافت جوړ کړي. د هلمند د سرحدي ځواکونو قماندان په یوه چاودنه کې ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي یاده پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سرحدي ځواکونو قماندان ظاهرګل مقبل موټر مارجې ولسوالۍ ته پر لار و چې موټر یې سړک تر غاړې پورې یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 3 کسان نور ټپیان شوي چې یو تن یې خبریال دی. هلمند ولایت کې د سړک غاړې مین چاودنې د سرحدي ځواکونو قماندان وواژه او 3 تنه نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي وایي چې له تیرو 10 ورځو راهیسې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې عملیات روان و چې امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ له خبریالانو سره یو ځای مارجې ته سفر درلود، خو د لارې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو قماندان په موټر د سړک غاړې مین چاودنه وکړه. نن تقریبا 8:30 بجې شاوخوا د ناوی ولسوالۍ او مارجې ولسوالۍ ترمنځ د مارجې ولسوالۍ د اکمالاتي لارې په مسیر کې د افغان ځواکونو په یو عرده هموی باندې ماین انفجار کړی دی چې په ترڅ کې 3 نفره پکې ټپیان شوي دي او یو نفر چې جنرال صاحب د لوای سرحدي قماندان دی جنرال صاحب مقبول په شهادت رسېدلی. مسؤلان وایي چې په دې پیښه کې د سرحدي لوا قماندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شو او د خبریال سردار محمد سرور په شمول 3 کسان ټپیان شول. سیمې ته داخل شولو یو ځای یو لوی زابر دی چې بغل ته د اوسپنې پل هم دی د نن لاندې دوی خاوره ورچولې ده پلې ډک کړی دي چې د اوبو مرور استفاده ځینې وکړي. موږ په شا کې 2 موټره شاته و 3 موټر دغه ټانګ و چې سروري صاحب او د لوا قمندان پکښې وه پر دوی چاودنه وسوه. موږ چې تاسو ولو چې ورته د قمندان د لوا غورځولو خو دستي راواخیستې چې د یوه پښه او د یوه بغل بیخي داسې شان یې نه وه او سروري صاحب هلته لیرې پروت یو سپېره په سپین کوټ کې څوک موږ اوله ونه پوهېدلو. یو تکړه خبریال د شمشاد خبریال سردار محمد سروري پکې زخمی شو چې همدا مهال په روغتون کې دی. زما غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې تر هغو پورې چې سیمه نه وي پاکه سوي ډاډمنه سوي نه وي خبریالان هغې ساحې ته ور ونه بولي. دوهم دا چې نوموړی اوس په بوست روغتون کې په ایمرجنسي روغتون کې بستر دی که چیرې دلته درملنه نه کېدله موږ د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د ادارو څخه غواړو چې زموږ سره کومک وکړي چې نوموړی کابل ته انتقال کړو تر څو په صحیح ډول سره هلته درملنه وشي. د موټرو په دې قطار کې د هلمند نور خبریالان هم وه چې هغوی له دې سیمې په نورو موټرو کې بیرته راایستل شوي دي. دغه خبریالان چې د چاودنې په ځای کې وه وایي سیمه نه وه پاکه شوې او یاده پیښه رامنځته شوه. دا برید په داسې حال کې کیږي چې امنیتي ځواکونو په مارجې ولسوالۍ کې د لویو پرمختګونو په اړه خبر ورکړی و. د دوی په وینا هلته یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو هم نیولي دي. روسیې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو پر نه څېړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویلي په افغانستان کې د بریټانیایي او نیوزیلندي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو 52 قضیې ثبت شوي چې
له څېړل کېدو پرته بیرته تړل شوي دي. روسیې د بریټانیا او نیوزیلند له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو لخوا د جنګي جرایمو قضیې وڅېړي او عاملین یې محاکمې ته راوکاږي. د امریکا د ولسمشر له لوري په افغانستان کې په جنگي جرایمو د څو تورنو سرتیرو له بخښل کېدو وروسته مسکو په افغانستان کې د جنگي جرایمو پر نه څېړل کېدو اندېښنه ښودلې. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د بریتانیایي او نیوزیلندي ځواکونو له لوري د ملکي وګړو د وژل کېدو ګڼې قضیې ثبت شوې خو له څېړل کېدو او تحقیق پرته بیرته تړل شوي دي. روسیې له یادو هیوادونو غوښتنه کړې چې د جنگي جرایمو اړوند قضیې وڅېړي او عاملان یې محاکمه کړي. موږ په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې جنگي جرایم په کلکه غندو او د بریتانیا او نیوزیلند له هیوادونو غوښتنه کوو چې په دې تړاو خپلې څېړنې بشپړې او د جنگي جرایمو تورن کسان د عدالت میز ته راکاږي او دغه راز قضیې پټې ونه ساتي. د افغانستان د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي د بهرنیو ځواکونو له لوري په تیرو 18 کلونو کې ګڼ جنگي جنایتونه ترسره شوي خو لا هم پټ ساتل شوي دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. ملي قوانین دي چې هغه دوی په دغه جګړو کې تر پښو لاندې کړي دي او بل د افغانستان ملي قوانین دي چې دوی تر پښو لاندې کړي دي او د دې نه سرغړونه کړې ده او بل هغه نړیوال قوانین دي چې هغه د ټولو نړۍ د هیوادونو قومونو دپاره او ملتونو دپاره په هغې باندې نافذ دي د هغې نه سرغړونه ده او کله چې نړیوال د بشرپالنې قوانین څوک تر پښو لاندې کړي هغه په جنګي جرمونو کې راځي. روسیه داسې مهال په افغانستان کې د جنگي جرایمو پر نه څېړل کېدو اندېښنه کوي چې له دې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې هم په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړنې غوښتنه کړې وه خو امریکا یې مخالفت کړی و. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو نړیوال خبرونه. په عراق کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي لخوا د استعفا له ژمنې سره سره د حکومت خلاف اعتراضونه دوام لري. ویل کېږي زرګونه اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ هم په سویلي ښار ناصریه کې سړکونو ته تړلي او د پولیسو یو مرکز یې کلابند کړی و. لاریونوال د مهدي پر استعفا سربیره دولت کې د اصلاحاتو او په تیرو 2 میاشتو اعتراضونو کې سلګونه کسانو وژل شویو ته د عدالت غوښتنه کړې. د عراق صدر اعظم د جمعې په ورځ تر هغې وروسته د استعفا ژمنه وکړه چې د هیواد لوی مفتي د حکومت د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران پخواني صدر اعظم او د ولسمشریزو ټاکنو نومان میر حسین موسوي د هیواد کې د اعتراضونو ځپل جنایت بللی دی. هغه په دغو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او حکومت ته یې د اعتراضونو د ځپلو د ناوړه پایلو خبرداری ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورټ کې ویلي چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. ایراني مشرانو دغه اعتراضونه یوه ستره دسیسه بللې ده. له دې سره سم د دې مهال خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ملتیاو مننه. د خدای پامان.